د ننګرهار بدني روزنې او ورزش ریاست سره په همغږۍ د ختیځ مطبوع ترمنځ د کرکټ ډیبال سیالۍ د الجدي مطبوع لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د ننګرهار بدني روزنې او ورزش ریاست وایند وایي په دغه سیالیو کې 12 لوبډلو برخه اخیستې وه چې موخه یې په ولایتي کچه د مطبوع منتخب لوبډلې ته د لوبغاړو انتخابول و. دغه لومړی ځل دی چې د ننګرهار د مطبوع ترمنځ دغه د ټیبال کرکټ سیالۍ ترتیب شوې وي چې په دغه کې د ننګرهار په کچه 12 د مطبوع لوبډلو ګډون کړی و چې نن پکې د دولتي مطبعې او د الجدي مطبعې ترمنځ پیلوبه ترسره کیږي. دغه سیالیو 12 ورځې دوام وکړلو. په ورته وخت کې د ختیځ مطبوع اتحادیې رئیس وایي له دغه سیالیو څخه یې موخه د مطبوع کارکوونکو ته د سالمې تفریح برابرول او د مطبوع ترمنځ یووالی او همغږي ده. د دې موخه او هدف دا دی چې زموږ د ځوانانو په مابین کې خپل منځ کې هماهنګي، اتحاد او اتفاق، تعارف، پیژندګلوي او د لا ځلیدلو په خاطر باندې دا خو زموږ د دې ولایت په سطحه باندې دي او د نورو ولایتونو په سطحه باندې د کرکټ سیالیو کې ګډون وکړي او نور وځلیږي او خپل ولس ته او خپل د ټولنې ته خدمت وکړي. بل لور ته د دغه سیالیو لوبغاړي دا ډول سیالۍ د ځوانانو ترمنځ د سالم رقابت او ورزش ته د ځوانانو هڅونې لپاره مهمې بولي او په دوام ټینګار کوي. او دغه ټورنمنټ چې دی دا د نوي استعدادونو د راڅرګندېدو دپاره یو ښه زیری او ټولې سیالۍ ډېرې په ښه شکل ترسره شوې. موږ خواري کړې، محنت هم کړی چې فاینل ته راورسېدلو. غواړو چې دغه اتلولي وګټو. دغسې ټورنمنټونو نه هم ډېره هیله ده د مشرانو نه چې دغسې ټورنمنټونه موږ ته واچوي او د ځوانانو دپاره دا ښه فرصت دی چې بس دغسې ټورنمنټونو کې ولوبېږي، هغه شي پرمختګ وکړي. د یادونې وړ ده چې د دغه سیالیو پیلوبې ته د الجدي او دولتي مطبوع لوبډلو لاره پیدا کړې وه چې الجدي لوبډلې مقابل لوبډلې ته په 10 اورونو کې د 100 منډو هدف وټاکه، خو په مقابل کې د دولتي مطبوع لوبډلې د خپل ټولو لوبغاړو په زیان سره 15 منډې جوړې کړې او ټاکل شوی هدف یې پوره نه کړ.